خیر کې خدایا. نازا زه پوهېدم چې ته حیرانېږې. زه څنګه حیران نشم جلیله. زه له نازا سره وړوکی لوی شوی یم. ډېر وخت مو سره یو ځای تېر کړی. ښوونځي ته هم یو ځای تللو. زما د ماشومتوب ملګرې ده. پوهېږم قمندان صاحب، تاسې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ، خو هغه غرونو ته لاړه. وروسته د داود لخوا هغه د هېواد نه د باندې ولېږل شوه. اوس مهال هغه د ارکن کندو او نورو ګیدړانو یوه ځانګړې جاسوسه ده. نازا ستا د ماشومتوب ملګرې ده. هغوی هم غواړي چې ستا د ماشومتوب له مینې نه ګټه پورته کړي. موږ هم هغوی په خپلې وسلې بېرته بولو. نازا ها؟ زر کوه قمندان صاحب، د لیلا موضوع خلاصه شوه. موږ باید خپلې دندې ته دوام ورکړو. ته باید واده وکړې قمندان صاحب، بله چاره نه لرو. ډګرواله ځواب راکړه. زه یم باران. اورم بارانه، ستا لومړی بریدمن اوس مهال لیلا خاورو ته سپاري. خبر اوسه، څه چې تا وویل ما هماغسې وکړل. ډګرواله اوس ستا وار دی. د لیلا د مغز نه باید هغه چې وویستل شي. ته اندېښنه مه کوه بارانه، خپله ژمنه پوره کوم. هغه اوس روغتون ته ځي. بیا یې چې هر ځای ته بیایي بویځه. زه له دې کوترې سره هېڅ کار نه لرم، خو باید لومړي بریدمن څخه لرې وي او د داود لاس ته هم ور نه شي. واده اورېدل هغوی ته ښه وي. ستا هغه ګران قومندان ستا د جنازې لمونځ وکړه. داسې څنګه کېدلی شي؟ زه ژوندی یم سرداره. نه زرکوه زرکوه، نور نو پاسېږه. څه خبره ده؟ دا غږونه د چا دي؟ زرکوه نو دې کوټه کې کومه خبره شته؟ زه باید پوه شم. مخکشه نو زرکوه. سردار په هدیره کې دی. زه باید هغه ته ځان ورسوم. خیر دی، خدایه ته مرسته وکړه. ودرېږه بېشرفه، هغه درنه ونه تښتي. درته مې ویل ودرېږه. زرکوی هغه ژوندی غواړم. ودرېږه ودرېږه مه تښته. پام چې درنه ونه تښتي. ویلي صاحب ودرېږه، درنه ونه تښتي. هغه ویلي صاحب منډه کړه. ژوندی غواړم. زرکوی ویلي صاحب. قومندان صاحب نور نو ماته راکړه. تاسې کار مه لرئ. قمندان صاحب، اورورا، ملګريه، دا بیل ماته راکړه. لیلا زموږ خور وه، موږ یې هم باید حق ادا کړو. نصیب کې اوضاع کېدل نه ول.
خیریت دی دروازه ټکول نشته خیر دی له ما سره مرسته وکړه ما پسې داړه ماران دي دې ته وګوره په دې معنا چې تا پسې داړه ماران دي زه څه پوه شم چې ته داړه ماره نه یې زه داړه ماره نه یم ډېر وخت کېږي چې زه یې نیولې وم وتښتېدم خیر دی ما د هغوی لاس کې مه ورکوه خیر دی ما سره مرسته وکړه خیر دی بچه هغوی تا پسې دي هرومرو تا کې کومه خبره شته همدارنګه ته ولې ماته جنجال پیدا کوې لورې بل ځای نه و چې ته دلته راتلې له دې ځایه ووځه خیر دی داسې مه کوه هغه چېرته ورکه شوه همدې ځایونو کې چېرته ده ټول ځایونه وګورئ هغه زر پیدا کړئ ټول ځایونه وګورئ زر کوئ هغوی دا روان دي خیر دی له ما سره مرسته وکړه زه کومه بده نجلۍ نه یم توبه توبه زر کوئ هغه پیدا دا خلک تل ما پیدا کوي خدایا ته څوک یې د کوم ځای لورې هغوی ولې تا پسې ګرځي زه هڅه کوم چې قومندان ته ځان ورسوم یوازینۍ ستونزه مې همدا ده پوخانی دا خو کار کوي زما مخکې ورسره اړیکه ونیسه خبرې وکړه سردار قومندانه ځواب راکړه څوک یې زه یم قومندانه لیلا دا دروغ دی دروغ دروغ نه دي زه وتښتېدم قومندانه هغوی ما پسې دي خیر دی ما مشهوره لیلا باز دی نور شرفانو رسیدانو خائنانو دا بند کړئ بې وجدانو سپیانو دا څه څه وایې سردار قومندانه د دې کار بدل نه اخلم بې شرفانو لیلا مړه شوې د قبر څنګ کې یې تاسې اوس څه مقصد لرئ بې شرفانو نه سرداره قومندانه سرداره زه ژوندی یم ته یې مړه شوې دا بې شرفان بیا هماسې لوبه کوي بس دی نو زه نه یم مړه شوې خدایه ته له ما سره مرسته وکړه زه تا ته پناه وړم خیر دی زما ساتنه وکړه زر کوئ ټول ځایونه وګورئ که زیلانو تښتېدلی ډګروال موږ ټول وژني زر کوئ هغه نجلۍ پیدا کړئ هله زر کوئ یو دا کور پاتې دی راغلل زر کوئ راغلل زر کوئ کاکا هغوی دروازه ماتوي ته ما هغوی ته نه ورکوې که نه کاکا تا خدای ته پناه ویوړه لورې ودې ویل چې خدایه مرسته وکړي دعا دې وکړه ښکاره ده چې کومه ستونزه نشته که زه تا سره مرسته ونه کړم خدای به له ما نه ناراضه شي خدای دې له تا نه راضي شي زه باید قومندان ته ځان ورسوم د شا له خوا نه وځو په خپل موټر کې دې بیایم هله زر کوه مخکې شه مخکې شه زر کوه مخکې شه مخکې شه په دې لاره ټول ځایونه وګورئ دلته هېڅوک نشته قومندان صاحب له ده ځانه غږ راته بې شرفه قومندان صاحب شاته د وتلو یوه لاره شته کېدای شي چې له هغې نه وتلی منډه کوئ منډه کوئ زر کوئ مخکې شه ځه داسې لاړ شه تېره شه تېره شه داسې پورته شه ځه زر کوه زر کوه
نیسئ هرومرو هغه موټر کې ده اوس به راسن خپل قومندان ته لاړه شي نه خپل قبر ته ځي دا مونږ ته مصیبت جوړیږي بارانه زرکا ځواب راکړه جلدی قومندان فکر کوي چې مړه شوې یم صبر ولره ما ډېر مړي لیدلي دي ډېر مې ښخ کړي دي ته هغوی ته هېڅ ورته والی نه لرې لږ وروسته به قومندان هم پوه شي چې ته ژوندی یې هغه هر څه د دې قومندان له امله وشول آخر یې د لیلا سر هم وخوړه یوه کلمه بله ووایه زه به هم ستا سر وخورم ها راځئ هلکانو ښه کار نه دی قومندان صاحب یوازې پاتې کېږي اوس مهال هغه اړتیا لري چې یوازې پاتې شي پرېږدو یې چې لیلا سره خدای پاماني وکړي همدلته ودرېږه کاکا خدای دې له تاسو نه راضي شي خدای دې له تا سره مرسته وکړي لورې په مخه دې ښه شه یوازې او اجل دی په شمالي برخه کې د ګیدړانو ډله ولیدل شوه راځم زما رایا باید بېهوشی کو خدای دې تا ته جنت په نصیب کې لیلا که نصیب مو آخرت کې سره وینو سر کوئ چیرته دی نازاوه
سره ده نه قمندان صاحب ستا راتلونکي مېرمنې ته کمین نیسو او له لارې نه راخلو جلیله اوس د شوخي وخت نه دی داسې د خنزیرانو غوندې کاږه واږه را روان دي وسلې مو غورځوئ تسلیم شئ که چا بې ځایه حرکت وکړه د کبانو غوندې د ځمکې پر مخ غورځوو غورځوئ ودرېږئ ډزې ونه کوئ موږ راغلي یو چې تسلیم شو لاسونه مه پورته کوئ په ګونډو شئ ډزې ونه کوئ موږ د سازمان نه تښتېدلي یو ښه مه وکړه عمر افسره هغوی ونیسه امر پر ځای کېږي قمندان صاحب راځئ که فشار پې نه وي غره کې چې څوک دې ټول تسلیمېږي قمندانه دوی ته وګوره څومره خوشحاله به وي تاسې خو خپله موخه پېژنئ که نه پېژنو افسوس هغوی د ماښام ډوډۍ نشي خوړلی که نه نو بلو کې به ورته ښه ډوډۍ تیاره شوې وي فرمایشي ډوډۍ چمتو اوسئ پیل یې کوئ زر مه وایئ د احمقانو غوندې مه ودرېږئ برود وکئ قمندان صاحب مخامخ تپکې دي کیلور کې د تیږو مایک کې په شمار 3 کسان مې ولیدل قمندان صاحب ستا کار او زور خبرې کول دي اوکې مه وایه په خپله یې ووړه که نه امر پر ځای کېږي قمندان صاحب آفرین سمدلاسه زموږ ځای په ډاګه کهه د دولت د عسکر مې خوښ شول زر کوئ د دوی کار باید خلاص کړو رضا زه او ته مشرانې ولو داسې نورې وولئ عمر افسره کسان یې واخله ورپسې وار شئ امر پر ځای کېږي واپس راشئ هلکانو خلاص شو خپل کور ته ځو موږ ټول تسلیمېدو موږ پښیمانه یو قمندانه په غره کې موږ وکارولو موږ ته یې ویلې چې موږ خپل خلکو سره مرسته کوو موږ غرونو ته لاړو بیا پوه شو چې دوی د مخدره توکو کار کوي زموږ د دین دښمنان دي ډېر کسان پښیمانه دي خو څوک نشي تښتېدلی په تاسو چا برید وکړه دوی پخواني ډلګې مشران دي 4 نوي کسان راغلي د سازمان نوم کارونه دوی کوي ځان مه نارامه کوه روغتون ته دې بیایو کله چې روغ شوې بیا هر څه ووایه نه قمندانه پوهېږم زه مړ کېږم هغوی نوی کمپ جوړوي د هغوی مخه ونیسئ اوس باید لاړ شو نازا پیدا کړو د جنرال خبرې دې واورېدلې وخت نشته ښه کار دې وکړه بارانه ته خو پوهېږې زه د زیلان لپاره هر څه کوم په ډېر لږ وخت کې زه له تا نه زیلان اخلم ژمنه دې مه هېروه نه یې هېروم لومړی باید یو وړوکی عملیات ترسره شي هغه چپ باید ترې لرې شي بیا یې ته اخیستلی شي مونږ چمتو یو ډګروال صاحب ازو حالا زر کوئ خلاص شو زیلان قمندان ته خښه کړي څه چې درته ویل کېږي باید هماغسې وکړې نازه خبره اوسه له دې سره زما کار سختېږي څه خبره ده موږ دې خوښ نه شو دا ته واخله په کار به دې شي
راځه ته همدې موټر کې راپورته شه. هوښیار اوسئ بې شرفانو. هغه جلیان ته راځه. نور نو فکر مو سم کې قومندان صاحب، په دې حالت سره هغه جلی شکی کېږي او خدای هم ناراضه کېږي. دې حالت سره عادت کېدل سخت دي. د لیلا مړه کېدل مې دردوي. خدای پاک صبر درکوي قومندان صاحب، عادت کېږي. لیلا خور نوره نشته. نشته، هغه جلۍ تښتېدلې ده. روغتون ته ورسېدئ؟ هو ورسېدی ډګروال صاحب. د حالات په اړه معلومات راکوه. کله چې کار خلاص شو جلۍ روغتون نه وباسو. په سترګو ډګروال صاحب. هغه بیچاره روغتون ته وړې ده. ما ته وګوره د فاطمې زویه، ته خو له پیکا سره ښه عادت شوی یې. له دې نه کار اخیستلی شې ها؟ دا ته څه ډول خبرې کړې ډلګنه شه ها؟ زموږ په کلي کې چې څوک په شل مترې کې سمه نښونه وړي هغه ته څوک خپله لور نه ورکوي قومندان صاحب. په دې وسلې سره خو زه په بهر کې 2000 متره په واټن کې کبان ولم. حسنه امر وکړه قومندان صاحب. مه ویده کېږه، موټر را روان دی. 500 متره لرې دی. د سړي غوندې نه ښه ونیسه چې دا کار خلاص کړو. خیر کې خدایا، اوس به زه څه کوم؟ د کب غوندې تېز روان دی. 400 متره لرې دی. زما رایا زر کوه. بسم الله. ډېر ښکار شول. د عسکرو په کمین کې ولوېدل. کم عقله حسنه، کم عقله. موټر وانه دې لاره ورکه کړه. جالیله موټر ودرېده. پام کوئ چې درته ونه کړي. زر کوئ، هغه باید روغه ونیسو. نشته. همدې موټر کې به جالیله تېروتنه باید ونه کړو. همدې موټر کې به خو ما ته رسېدل دومره اسانه نه دي څنګه چې ته فکر کوې. په سختۍ مې لاسته راوړه چې په ارزښت مې پوه شې. قومندان صاحب تاسې هغه جنرال لټوئ؟ نازا ودرېږه، مه تښته. دا څه کوي؟ په قصدي ډول ځان عسکرو ته په ګیر ورکوي. وروسته بیا هر څه د بلبل غوندې ورته وایي. نازا ودرېږه. نازا ودرېږه، ودرېږه. نازا ودرېږه. نازا دا باید له لومړي بریدمن سره واده وکړې. ستا لومړۍ دنده همدا ده. په اسانۍ باید ورته تسلیم نشم. هغه باید هېڅکله هم پوه نشي. ما پرېږده قومندانه، زه نه تېرېږم خو تسلیمېږم نه. اپلاټې مه وایه.
زه له تا سره مرسته کولی شم. د څه شي مرسته؟ ته ما زندان کې اچوې، زه په خپله خوا غرونو ته نه یم راغلې، خو دولت ما په زندان کې خوسا کوي. پرېږدې چې مړه شم. کالونه مخکې موږ له یو بل سره ژمنه کړې وه. هو کړې وه، زه کوچنی یم خو په تا مې باور کړی و. له تا سره ما څه خیالونه لیدلي وه. وګوره اوس زه هلته راغلی یم، کاشکې زموږ خیالونه په حقیقت بدل شوي وای. زه هم همداسې غواړم، په ما باور وکړه. دا د سازمان اصول دي، هیڅوک باید عسکرو ته تسلیم نشي، هغوی باید دا ژوندی ونه نیسي. تا مې ونیولې. مه مې پرېږده، پام کوه چې ما پرې نه دی، زه نه غواړم چې مړه شم. سمه ده، لاس مې کلک ونیسه، زه هڅه کوم چې تا راپورته کړم. نه قمندانه، دا ځل له مانه نشي ژغورېدلی، تاسې دواړه یو ځای لاندې ګړنګ ته غورځوم. امر وکړه قمندانه. زار تر زره کم ته وګرځه، مهمات راځي هغه ځای پر ځای ګذر کوه. یو څوک وژنم قمندانه، نازا سرتېرې وژنم، هم مې قمندان ګیر کړی او هم نازا. کمقله انسانه، پام کوه چې هغه نجلۍ ته څه ونه وایې، هغه نجلۍ ماته کار کوي. زار تر زره کم ته وګرځه. امر پر ځای کېږي قمندانه. دا څه روان دي؟ زر کوه. قمندان صاحب، قمندان صاحب. قمندان صاحب، تاسې ښه یئ؟ زه ښه یم، خو دا جړۍ په لاس ولګېده، باید روغتون ته یې ویسم. جلیله، تاسې د هغه کم مسله حل کړئ. عمر او حسن ځان سره واخله، زه له مامې سره دا جلۍ روغتون ته وړم. امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. زر کوه ښکته شه، که کوم بې ځایه حرکت دې وکړه په دې سر دې ولم. هله زر کوه. ما پسې راشئ، زر کوئ، زر کوئ. تاسې څه کوئ؟ غلی شه جلۍ، غالمه کوه. بیړه وکړه ډاکټره، موږ باید زر بېرته لاړ شو. فشار یې نه ګورم، عملیات یې کوم، صبر ولرئ. دلته دننه کېدل ناشوني دي. زه پوهه نه شوم چې دوی ولې هغه نجلۍ پټوي او ولې دلته راوسته. خوشې کوي خدایا. مه ډارېږه، له دې پیچکارۍ نه وروسته په هېڅ مه خبرېږئ. داسې مه کوه. دا دوی ولې بې فکره دي؟ څه چې زه غواړم هغه دلته نشته. څه خبر ده ډاکټره؟ سیروم نشته، نو یې دی راوړی. داسې نشي کېدلی، هغه ولې دومره بې پروا دي؟ که ډګروال صاحب خبر شي بیا به له تاسو سره څه کوي پوهېږئ؟ اوس که څوک دا جلۍ وویني بیا؟ دوو کسانو عملیات زه په یوازې ځان سره کوم. که خوښه مو نه وي ځئ لاړ شئ، بل څوک پیدا کړئ. زر کوئ تاسې هم وځئ چې څوک تاسې دلته ونه ګوري، د باندې په تمه شئ. زر کوئ، زر کوئ.
چې دا مهمه جلۍ څوک ده وخت یې راغلی چې وپېژنم ډاکټره څه شوي په لاس لګېدلې ده زموږ د سر مصیبت له کوم ځای نه پیدا شو کومې کوټې ته یې ویسم زه د جدي مراقبت کوټې ته راوړه دلته ځای نشته بلې کوټې ته یې بیایو بیړه وکئ نیم ساعت کېږي چې بې هوشه ده هیله کوم تاسو د باندې ووځئ قیچي راکړه زرکو د فاطمې زویه ډېر وخت دې ونیوه دا دی خلاص شو اوی عمر افسره دا په تا څه وشول ها که ته ماته داسې مخې ته راشې سمدلاسه دې په دې سر ولم ختموم دي بې ځایه خبرې پرېږده حسنه د سمال واقعه په سر دې وتړه مرازه هاي دونه بچه ما سره کار مله ته ودرېږه بې شرفه ته بالا ما سره داسې کار نه وای کړی زه به اوس تا سره ګورم که نخله اصل شوې ودک دې ولاړه په دې غرونو کې ډاکټر سره څوک ځان نه شي وهلی د سوال په سر نشي تړلی نو څنګه وکړم ته خو زما ګران ملګری زما د زړه سړی یې دوی کوم اخلاق څه کوي مخکې له دې چې زه خبر شم وخته یې ځان ته جامې پیدا کړې دوی نوي کام ته ځي ها افسر ملګريه موږ چې څه کوو دا سم کار نه دی موږ د دې شرفانو توبه وړو شرم دی چې موږ داسې کار کوو شرم داسې کار نه دی ډېرې خبرې مه کوه مخې ته دې وګوره خیر کې خدایه خیرات دی چېرته تللي وو هلکانو موږ اوبو پسې تللي وو قومندان صاحب هو رښتیا وایي رښتیا وایي دا اوبو سوډس کې ها دا خو مردارې دي لکه چې دې کم کې غویان اوسېږي تر دې ځایه پورې اوس موږ لاسونه ښخ شول دلته څه کوې ما خو تاسې دې کم کې تر اوسه نه یې لیدلې هغه قومندان صاحب موږ هغه دلته څه خبره ده څه خبره ده کم عقلانه یې دوی خو ما ته پردي غوندې ښکاري او دا خو زما زړه ته رانږدې ملګری دې زما مرستیال هم دی
تا د اوبو پوښتنه وکړه. زه د اوبو ته ډېره اړتیا لرم. زه په دې اوبو سره باکیفیته زهر جوړوم. زه هم همدې لپاره راغلی یم. د زهر جوړول څه بد کار دی؟ دا سپیره څوک دی؟ سپیره دې شکل ته دې وګوره، لکه شرمېدلي خرس غوندې. ته لکه چې هغو کسانو ته هېڅ درناوی نه لرئ چې هغوی خپل ټول عمر په زده کړه کې تېر کړی او خلکو ته خدمت کوي. بس دی بېشرفه، خبرې باندې که غونډله. ما پرون ماښام ډوډۍ ډېره خوړلې، ځکه اوس ډېرې خبرې کوم. اوس ته ما ته وګوره، کم عقله ما ته وګوره. زه تا ته یو څه وایم، زما په فکر سره ته هرومرو کومه ذهني ستونزه لرې. خیر دی، زه دا خبره به چاته نه کوم، ځکه چې ته قومندان یې، چاته کم رانه شي. همدومره به سمه کوې چې زه ستا په ستونزه پوهېږم. په دې کم کې ډېر کسان دي، ځینې تا هم سم نه پېژنې. ځکه ته لومړی هر چاته وایې غلی شه، بیا وروسته ورته وایې چې خبرې وکړه. زه اوس ستا کوم امر پر ځای کړم. بس دی نور غلی شه. ته څه وکړې؟ زه ډېره بښنه غواړم، بیا هماغه خبره شوه. په هر حال اوس یې درته وایم، څنګه چې ته ما ګورې، زه یو ډاکټر یم ګرانه، زما ګرانه قومندانه. یعنې په دې کم کې هغه کس چې تحصیل کړی، علم لري، پوه دی، هوښیار دی، هغه یوازې زه یم. ته اوس راغلی زما مخکې خبرې کوې. په دې معنا چې نرسې ها خیرات دی. لرې شئ. ما ته نرس وایي، زه خو عایشه ترور نه یم. یا ما ته زه تاسو ته یو څه وایم، تاسو دې کم کې څه کوئ؟ زه تاسو ته څه ووایم؟ ها غلی شه، غلی شه لږ. دې ته وګوره، یو ډاکټر مرانه قومندانه ګرانه د نه ګډوډي رامنځته کېږي. زر کوي راځئ بس دی نه باسئ مرانه. څنګه راته ګورې؟ د قومندان مغاره چیرته ده؟ د قومندان مغاره هغې خواته ده. خو قومندان زه یې ماشومه، راته ووایه څه ستونزه لرې. لرې شه، د دې کم قومندان زه یم. ودرېږئ. نو ته څه خبره ده؟ واک مې لاسته راوړه، نور نو د امر کولو صلاحیت زما دی. ته به هم زما چای تیاروونکی شې. ته څوک یې بدبخته؟ مه کوئ، مه کوئ. یا افسوس. له دې نه وروسته هر سهار به ته زما بوټان رنګوې. واحده، زه یم داوود. باران تر اوسه نه دی راغلی. راغله قومندانه، زه یې ډېر خوښ شوم. دومره یې خوښ شوم چې زما بوټان پاکوي. بارانه، ما ته ښه غوږ شه. له دې نه وروسته ته او ستا کسان د واحد د امر لاندې یئ. که کوم بې ځایه حرکت دې وکړه، سمدلاسه به سزا وګورې. پاڅېږه بې شرفه، ځه لاړ شه، چای تیار که، خوندور وي. که نه نو هغه چای بیا پته څکه، خو د پزې له لارې دی. ځه لاړ شه. قومندانه، ما ته کوم کار نه دی پیدا شوی؟ پیدا شوی، کلي کې ځینې کسان دي چې عسکرۍ ته ځي. هغوی باید عسکرۍ ته نه غرونو ته لاړ شي. دا کار ستا دی. سمه ده قومندانه، اندېښنه مه کوه. چای تیاروونکیه، موږ چای نه څښو. هیلې ته ځو، هلته چای څښو. رضا، ځو راټول شئ هلکانو. دا ته څه کوې قومندانه؟ هېڅ خبره نشته. نرسه، ته هم باید موږ سره لاړ شې. دا تومانچه واخله، لومړی په دې سره ځان عادت که، وروسته بیا نورې وسلې درکوم. څه کوئ؟ راځئ چې ځو. اگه غواړې ته خپل ځان پرې عادت که. ډاکټره، اوس به موږ څه کوو؟ بښنه غواړم، څه چې موږ ته وویل شول هماغسې باید وکړو. مخکې له دې نه چې تاسې دلته راشئ، په دې اړه به مو فکر کړی و. په رښتیا چې زه ستاسې له ساتنې نه نور په تنګ شوی یم. یا خو هغه ډلګي مشر ته ووایئ چې زه د هغه په وړاندې درناوی لرم. هغه لپاره زه بیا له تاسو سره مرسته کوم. بارانه په مفته کې وژغورل شو. راځئ چې ځو مرستیالانو.